زه دلته له سوریې نه د زده کړو بشپړولو لپاره راغلم. لومړی مې باید جرمني ژبه زده کړې وای. کله مې چې په ښه کچه زده کړه د پوهنتون په لټه شوم. د زده کړو پیلولو لپاره یوه لاره په انټرنیټ کې پلټنه ده. بله لاره له جرمني محصلینو مشوره اخیستل دي. د وړ پوهنتون موندل اسانه نه دي ځکه پوهنتونونه ډیر دي. ښایي ډیر مسلکي پوهنتونونه په برلین کې نه وي. ستاسې د زده کړو څانګې ته په کتو کولی شئ د میلمه محصل په توګه نوملیکنه وکړئ او دا کار د استوګنې د اجازې لا په پام کې نیولو پرته کیدای شي. ستاسې تحصیلي سندونه باید د یو رسمي ژباړن له لوري په جرمني یا انګلیسي وژباړل شي. که ستاسې د فراغت سند په انګلیسي وي ځینې وخت ژباړې ته اړتیا نشته. د میلمه محصل په توګه نوملیکنه له پوهنتون سره اړه لري. دا محصلین کولی شي په هر سمستر کې د 5 مضمونونو په لیکچرونو کې ګډون وکړي. که ځای خالی وي ګډون کولی شئ. که د نورمال محصل په توګه ګډون غواړئ باید د DSH یا C1 او ځینې وخت د B2 په شان د جرمني ژبې سند ولرئ. د دې سند غوښتنه له پوهنتون او ستاسې د زده کړو له څانګې سره اړه لري. د غوښتنې له وړاندې کولو وروسته باید یو څه وخت انتظار وکړئ. دا وخت له پوهنتون او د غوښتونکو له شمېر سره اړه لري. د نورو معلوماتو لپاره لاندې ویب سایټ وګورئ: www.handbookgermany.de